خنسی به د رحیم الله خان د کور پیدایشي نوکره وه. هغې ته یاد و چې ایله د 10 کالو وه، نو مور به ورته د کور کار سره سره د خانانو د نازونو خبرې کولې. او بیا وخت هغې ته هر څه زده کړل. د مور د مرګ نه پس کله چې د خنسیبې په ژوند کې د امید اخیري رڼا لتې وټکولې، نو هغې د صبر ساه واخیسته او خپل ټول ارمانونه یې د خانانو د کور سره وتړل. هغه به سحر نه تر شپې ناوخته پورې د کور په کارونو کې داسې بوخته وه چې خپل ځان به ترې هېر و، او اکثر به نهاره اوده شوه. هغه ماشوم وه، پیغله شوه، خو د پیغلتوب بې فکرۍ یې ونه لیده. چرته یې په ډکه خوله ونه خندل، او د وخت د ظلم، جبر او ناکړدو احساس ورته هله وشو چې کله مو د پسې د لوی اختر په 2 ورځ په آینه کې خپل ځان ته وکتل. د هغې په مخ کې د وختونو کرښې واضح ښکارېدې. په تورو ویښتو کې سپین ډکي یو بل سره غاړې وتي وو. د هغې زړه ډوب ډوب شو. ژوند ورته په خپل کمزوري وجود ډېر لوی بار ښکاره شو، او د بار دغه احساس د خنسیبې د ارمانونو ملا بې وخته ماته کړه. هغه په چې کله د فرش صفایي ته کېناسته، نو بیا به راپاڅېدی نه شوه. د وجود په هر رګ کې یې نینې ورتېدې. ولې هغې به چا ته هم ګیله نه کوله، او بیا ورو ورو دغه کمزوري خنسیبه د کټ کړه. هغه ټوله ورځ او شپه ټوخېده. د 2-3 ځلې د کور په کارونو پسې د راپاڅېدو کوشش وکړو، خو ونه شوه. یوه شپه چې کشر خان ناوخته کور ته راغی او په یخنۍ کې خنسیبه بهر په دالان کې په ټوخېدو ولیده. نو خپل نوکر بهادر خان کاکا ته یې ډېرې بدې ردې وې. ورته یې ووې چې دا کور دی، چې دا کور دی، هسپتال خو نه دی. بهادر کاکا شپه په شپه خنسیبه له د خان د بنګلې نه په ډېر لږه فاصله د څاروو په غوجل کې کټ برابر کړو. ښه، او خنسیبه د کور نه غوجل ته په داسې حال کې ورسېده چې خپل مور د لاس د لوګو وهلې بړستنې نه علاوه ورسره نور هېڅ هم نه و. هغه به یوازې پرته وه. مشر خان د کلي د مسلو نه وزګارېده، او بیګم صاحب د بیمارۍ نه کرکه کوله. صرف بهادر کاکا و چې کله کله به یې خنسیبې له ډاډ ورکړو. د 100 میاشتو پرله پسې ناروغتیا خنسیبه کمزورې کړه. هغه به هر وخت د فکرونو سیلاب په مخه کړې وه. یوه ورځ هغې ته خپل ماشوموالی بې اختیاره یاد شو، چې کله هغه ناروغه وه، مور ورله د مشر خان په وینا ډاکټر راوستی و، او بیا د یوې ستنې وهلو سره هغه جګه جوړه شوې وه. د دې سوچ سره د هغې په پتري پتري شونډو نرۍ مسکا خوره شوه. د هغې په بېوسه زړه کې یو معصوم غوندې ارمان راوپارېده چې کېدی شي مشر خان ته زما د بیمارۍ پته ولګي او بیا راله ډاکټر راولي. څو ورځې هغه دا امید او مایوسۍ سره په جنګ وه، خو بله ورځ یې په رښتیا د خان خبرې واورېدې چې هلکه بادره لاړ شه او د ښار هغه لوی ډاکټر راوله. دې اورېدو سره د خنسیبې په کمزوري مخ پیکه رنګونه غاړې ورکړې. هغې د بړستنې نه سر را بهر کړو، او بیا یې چې کله د بنګلې نه د موټر د وتو اواز واورېدو، نو د سکون یوه اوږده ساه یې راښکله.
هغې ته ځان په رښتیا خوش نصیبه ښکارېدو. د ډېرې خوشحالۍ نه یې سر په خیرنه بړستنه کې کلک پټ کړو او د ډاکټر راتلو ته یې غوږونه نیغ ونیول. د هغې زړه بې اختیاره درزېدو، خو په دغه درزا کې یو پټ سکون و چې ښه نصیبې له یې تسلي ورکوله. د ډېر ساعت د خاموشۍ نه پس ښه نصیبې د مشر خان د رغبدار اواز واورېدو: زما کشري بچی بېګا ټوله شپه شوګیره کړې ده. څنګه ښه به شي او که نه؟ د ښه نصیبې وار خطا شو چې ګنې د کشر خان طبیعت ډېر خراب دی. د یو ساعت دپاره ترې خپله بیماري هېره شوه، ځکه چې کشر خان د هغې لاسونو کې لوی شوی او د بنګلې نه 2 موټرې په یو بل پسې ووتې. د موټرو آواز ورو ورو لرې کېده، ان تر دې چې غیب شو. ښه نصیبه په کټ کې ډډه بدله کړه او چې مخامخ یې وکتل نو بادر کاکا ولاړ و. د هغه په مخ مایوسي خوره وه او دغه مایوسي د ښه نصیبې تلوسه نور هم سیوا کړه. بادر کاکا نږدې راغی. ښه نصیبې ورته په ریپېدونکو شونډو څه ویل غوښتل چې بادر کاکا په خپله خبر را واغستله. کشر خان بېګا ټوله شپه خوب نه دی کړی. یره خو عجیبه دنیا ده. ښه نصیبې ترې په وارخطایۍ تپوس وکړو نو ګنې خدای مکړه ناروغه دی. خان نه دی ناروغه، د هغه سپی ټایګر ناجوړه دی. او مشر خان ورله د ښار لوی ډاکټر راوستی و. د بادر کاکا خبرې سره په ښه نصیبې سر وچورلېد او په مخ یې 2 کږې وږې اوښکې راغلې. ځان ورته ډېر بې سوکه ښکاره شو. هغې د حسرت په ډکو سترګو مخامخ د رحیم الله خان لوړې بنګلې ته وکتل چې پکې د ښه نصیبې د ماشوموالي او ځوانۍ سوري تت شان ښکارېدل. هغې دغه سورو ته په سلګو سلګو جړل او سورو د هغې په بېوسۍ پورې په بق بق خندا کوله. څوک د چا په مجبورۍ پورې خندا کی، څوک د چا په مجبورۍ پورې خندا کړي، څوک په خپل نصیب په چغو چغو جاړي، څوک په خپل نصیب په چغو چغو جاړي. ښه نصیبه د رحیم الله خان د کور پیدایشي نوکره وه. هغې ته یاد و چې ایله د 10 کالو وه، نو مور به ورته د کور کار سره سره د خانانو د نازونو خبرې کولې. او بیا وخت هغې ته هر څه زده کړل. د مور د مرګ نه پس کله چې د ښه نصیبې په ژوند کې د امید اخري رڼا لتې وټکولې، نو هغې د صبر ساه واخیسته او خپل ټول ارمانونه د خانانو د کور سره وتړل. هغه به سحر نه تر شپې ناوخته پورې د کور په کارونو کې داسې بوخته وه چې خپل ځان به ترې هېر و. او اکثر به نهار اوده شوه.